سره کوي اویا کاله د پاکستان کې جوړ شوی دی اویا کاله زما د بدن غوښې شکولې دي زما پرده دله څیرلې ده زما عزت یې د خاورو سره خاورې کړی دی موږ په سردار علي په شهادت پریشانه نه یو هغه خاندان وایي که زما په کور کې یوه نجلۍ پاته سي هم به زه د پښتانه کام دغه خدمت دغه جدوجهد نه پرېږدوم عزیزانو ملکي عزیزانو غریبانو دلته ډېر خلک پر سټېج باندې ستاسو شکریا ادا کوي سختۍ دی و شکریا ولاکه ادا کړه چې زه په سپینه ږیره د ده وهل خورم د ده پړی پر ځان وړم د ده بد پر ځان وړم د ده مرګ پر ځان وړم نو دوی خو څوک یاست دوی به هم دغسې درېږي دوی به هم دغسې عزم کوئ که دا موږ دلته ناست خلک چې د نیټ په یو درې ګوتې خط باندې سره راټول سوي یو دی دې سر خلاص کړي دی دې ما نه وژني چې بس د دې مې وژني بیا به وژنمه چې ویي مې بیا به وهو چې لڅوي مې بیا به لڅوو په دې به سر خلاصو دلته بدماشان دي ثناء الله ډاکټر یو صافي دی هغه سوچه په پاتې کې ونشي دا د ګناه څه دی د دې کار په زخمو باندې ملهم لګوي که دلته کوژت نیوز د پښتانه لږ خبره لیکي بیا دلته دا صوفي ناست دی د صوفیانو رنګ یې ورته کړی دی چې ورسې د ده قوم وینې د ده قبیل وینې د جان غلام قادر خان سره ورسې د جان یوسف سره ورسې د جان کمال پورې به د ده پر قبر باندې هره ورځ چاغې کوئ دا زموږ سمه جوړوي موږ پښتون قوم یو موږ کالي وغورځوله بیا ولکه واغوندو چې موږ نه یې اغوستې ستا پلار یې ولکه راته واغوندي عزیزانو دا رشوتخواره حرامخواره بدمعشان ډاکوګان هره لار دوی کړې ده د دې قام سره د دې وطن سره کومه لاره کړې چې ما ته وښیاست چې په دې کور کې یو ایماندار سړی تر ننه پورې یا په پولیس کې راغلی یا په اف سي کې راغلی یا په آرمي کې راغلی یا په ایس آی کې راغلی تاسو لیدول دلته به یو میجر استولی ولو هغه دلته ټینګوار خلک ساتل تورې شیشې کلاشینکوفونه دلته به د وطن عزتمن خلک پورته کول بیا به د هغو څخه په لکاو روپۍ اخیستې چې د چا څه به روپۍ نه وې هغه به یې مړکل را به وړل په رحمانو به کومه معلومه وکړئ څو د چېرته د مېلمه ناست یو چنو بنا یو متحده پښتون د ځانه جوړوي یو متحده پښتون دا زیږې به ختم کوو دا یلې به ختم کوو دا خیلې به ختم کوو ته طالب یې زه پښتون یم ابل چشتي دا به ټول ختم کوو د یوه پلار اولاده یو د یوه مور اولاده یو که طالب دې زما د وطن څوک دی طالب به سر خلاصوي من د خپل وطن علماو ته خاص کوو من د خپل وطن وسپنجرو ته خاص کوو دا یو دی موقع ده اوس که دا موقع زموږ د لاس ولاړله بیا قسم په خدای کا